د افغانستان سرپرست حکومت په دې وروستیو کې د سوالګرو د راټولولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند وویل چې دا کمیټې د دې لپاره جوړه کړې چې په هیواد کې سوالګر او ډیر غریبان لیست او لاسنیوی وکړي. نوموړي وویل چې تر دې دمه یادې کمیټې په کابل کې د 10,000 په شاوخوا کې سوالګر راټول او لیست کړي دي. د سوالګرو راټولولو کمیټې ته دنده ورکړل شوې چې له ارزونې وروسته وړ او مستحق کسان په نښه کړي تر څو له هغوی سره اسلامي امارت په دوامداره توګه د وس مطابق نغدي مرسته وکړي. ملا عبدالغني برادر اخوند همداراز پر تجارانو هم غږ وکړ چې د خپلو بېوسه هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د آینده دپاره مو بیا هم پر خپل د افغانستان تجارانو وروڼو باندې دا غږ دی چې اول خو د دې روژې مبارکې په مناسبت خپله هستي و نیستي د دغه مسکینانو فقیرانو بیچارهګانو سره شریکه کړي. موږ به هم انشاءالله خپل وس و توان کوو. دغه غریب او دغه مساکین به د دغه حاله باسو چې بیا چاته لاس نیولی، ځکه دا د هر چا که انساني او د افغانستاني دا د هر چا پر زړه باندې دا یو درد تیریږي چې یو خور یو مور یو چاته لاس نیسي یا موټر ته دریږي یا مقصد یو کلی په کلي کې یو کور ته دریږي. په کابل کې هغه سوالګرې او د کور سرپرستې میرمنې چې نغدي او خوراکي مرسته یې ترلاسه کړي وایي چې د دوی لپاره باید داسې مرستې دایمي شي تر څو د دې اړتیا پیدا نه کړي چې له کوره بهر د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره سوال وکړي. دوی همداراز له اسلامي امارت څخه هم مننه کوي چې د دوی غم ورسره دی او په دې سختو اقتصادي ستونزو کې یې لاسنیوی وکړ. غوښتنه خو دغه ده چې زموږ سره باید چې کومک وکړي، موږ مستحق یو. مننه د اماراتو نه چې موږ د ټولو غم خوري، هر ځای نه چې راځي هغوی د هم خیر شي. تشکر یک جهان له امارات او هر هغه چا چې زموږ لاسنیوی یې کړی او مرستې را سره کوي، الله جل جلاله دې ورسره ښه وکړي. زما خاوند په ایران کې دی، د کور سرپرستي زما په غاړه ده، 4 ماشومان لرم. په دې وخت کې ډېره مجبوره وم چې دوی را سره مرسته وکړه. بازم زیاد از خیر. لومړی خو مننه کوم چې دا 3,000 افغانۍ نغدي مرسته او یوه بوجي دال یې راکړل، خو دا زموږ لپاره بسنه نه کوي، قیمتي هم ده او بل زموږ اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب دی. خاوند مې هم په کور راته مریض پروت دی. زما غوښتنه دا ده چې له موږ سره دوامداره مرسته وسي. د معلوماتو له مخې د هیواد روان اقتصادي حالت ته په کتو سره به د سوالګرو راټولولو کمیټه خپل کار ته دوام ورکړي. بلخوا بیا د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال هم په ډاډ سره ویلي چې ټولو لیست شوو مستحقو سوالګرو او غریبانو ته به د مرستو د ویش لړۍ تر ډیره دوام ومومي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.